ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل امرالله صالح کوو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کرام یو فراري دی او باید د محکمې پر وړاندې خپل سپیناوی وړاندې کړي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر و چې په مالي فساد او د نجونو په جنسي ځورونه تورن دی. تېره ورځ ځانګړو ځواکونو د هغه د نیولو لپاره د پنجشیر په بازاره کې عملیات وکړل، خو ځایي خلکو ستونزې جوړې او عملیات ناکام شول. جمعه ګل همت د کابل د نوي امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی. عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي په سپېدار ماڼۍ کې له عبدالله سره د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړې. ولسمشر غني محمد اشرف غني د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ټلیفوني خبرې کړې چې پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول سوداګرۍ، ترانزیټ او سیمه ییزو همکاریو په لا پیاوړتیا او د عامو سیند غاړو په اوږدو کې د همکاریو پر زیاتېدو غږېدلې. ضیاء الحق مرخیل د ننګرهار د والي او په ولسي او سیاسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه ټاکل شوی او هغه دغه راز د کرکټ بورډ غړی هم دی. محمود قریشي د پاکستان خارجه وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د پاتې طالب بندیان آزاد شي. شاه محمود قریشي چې پاکستان ته د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر پلاوي د سفر په اړه معلومات ورکول، وویل چې د طالبانو دغه هیات سره به د سه شنبې په ورځ اوږد او مفید مجلس ولري. مایک پامپیو ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د لیدنې په موخه د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له طالبانو سره په دې لیدنه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل خبرې اترې وکړي. اسدالله خالد د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې افغان ځواکونه کولی شي په یوازې ځان له خپل هېواد په کلکه دفاع وکړي. نوموړي د ملي اردو یوې غونډې ته په خبرو کې زیاته کړې ځینې ناپوه افغانان د نورو په اشاره جګړې کوي، خو افغان ځواکونه په کلکه پر وړاندې دفاع کولو ته چمتووالی لري او چاته به اجازه ورنکړي چې د هېواد ملي ارزښتونه له منځه یوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو او حقاني شبکې د مشرانو په ګډون یې د یو شمېر نورو ترهګرو ډلو پر مشرانو بندیزونه لګولي، خو اوس تازه یې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر یادو ډلو نوي بندیزونه نه دي لګولي. او وروستی خبر دا دی چې د ځاځي میدان سلګونه اوسېدونکو د یو لاریون په ترڅ کې مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړ چې پر ډیورنډ پر ذکر د پاکستان د جوړو شویو تاسیساتو پر وړاندې چوپتیا ماته او جوړ تاسیسات ویجاړ کړي. لاریون کوونکو ګواښ کړی که حکومت دا کار ونه کړ خپله به ولسونه لاس په کار او د پاکستان جوړ شوي تاسیسات به ونړوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.